یو ښځه به دې کوس هلته د شا لخوا اچوي چې زه ولا لوی د رشتې کې ما سره مړه نه شو حکومت خو دې نشته د مور ټوپک ته په غېږ داسې نیغ کېنو وایي تاسو حکومت نه صحیح کوئ زه د مور له حکومت سره دغه د لار ده که نه په ښځه د خېزو ورته غیر ده دغه لار ده سوره ده وایي په رضام در طالبانو ته حکومت وسپاره چې ټوپک مې په لاس کې نه خور پېژنم نه مور د خلکو په ښځو او د خلکو په سیاستو لاس وهم خلک چې ورته وسپاري دا مرګ او هغه به ختم شي څرنګه یې سپاري دا یې څنګه کوي دا غلخور په چی پیږي د غلخور په څه خبر ده دا پنځه کاله یې سره بچایي وکړه بچایي خو نه ښه دغه د هم سپاره طالبان تاسې څه کوئ دا وسلې خو خطري دي دا بمونه دې کې څنګه ته ګوتې وایه دا ټولې سقوطوو ګرځه زیاتي دا ټوپکیان وایي په وازنه غین مې وخوره تیاره له کومه تو په دکاني او په زمینداري هم ورونه شرمېږي چې لاس مې خیرنېږي لاس مې خیر ده لاس مې خیرنېږي ګناه ده خدای دې کې وسله نه در سره منو نور نه منو دنیا هم را سره ختمه کړه خدای دې وس ورکړه 2 میاشتې وخت ورکړی اشرف چاته طالبان ته سپاري حکومت انشاءالله څنګه طالب چی ده یو تنه چرګي سلا دې د سوال سلا دې چیرته را پیدا کړې ده ډرت یو سړی ولې نوم دې اچولی چیرته کونه ورکې غلا وکړې ډرت نوم دې اچولی په ښځه کنځانه کوم لامیولو دوزخي لوټولو بند طالب نه یادوم دعوه نسته کې ولا وایي که خاندې او که زاړه موږ حکومت را روان ده څرنګه حکومت کوي په وچ زور یې کوو دغه شی وکې چې مادومار دا تم چوکۍ درخې ته قوم کې لګېدلی وه چوکۍ غېږې دې ښځې یوه ښځه راکړي هغه ښه چوکۍ ته به دار کښې خو یار لا جرګو به د ګوره ډېر جګېدل به هم نه کوي خدایي خبره مې وکړه وساتې یې سل کړو په غېږ کې اډو کې ګوري رارغړی پړی د دې سري غړه او رارغړه سور د معلوم نه ده څه کوي ولا خلک وزن خلکو ولا زر باندې ټوک ټوک څه کوي ومن دا وسله ټوله بندو زور نه در سره کوو هغه عربی دا روسۍ دا څنګه شی ده دا لاره ارامه کړه چې مخلوق دې تباه کوي چاپه یې کټوله کړه څوک هم څه کوي ټولو ته به شمسیان یاخلو زمینداري به کوئ د ما هم جنت هم دوزخ دغه یو لرګی کافي ده سړی ډېر خطري شی ده چې در باندې راغله قرآن کې دې بیا له ځانه خیر وي تاسې ښه فکر سوچ پرې وکړئ یقي خو دې مات کړي هغه وایي چې موږ راسو دلته به امن یا شمه طالبان وایي ښه امن به څنګه وشي ولا که وایي مرغۍ رپ ووایي هو امن خو ده چې امن هر یو شی تاسو خپله کوئ وایي موږ امن راوړو به کوو دا ونې او باغداري ښه وایه ښه کوئ ډېره ښه هر څه به کوو وسلې هم د تاسې ملا صاحبانو خبر نه ده ګناه ده دا خطري شوینه به څنګه شي دا موږ ځان سره ساتو ملک د اسلام د وای باید منبر نه لاندې هغه شي اوسي هلته ټوپک ایښی لکه جادوګرې بچی هلته په منبر ناست دي خلک دې د ګولو یې د هغه نه لاندې کړي له زیرو ضربان او رجانه سلطنت یې عجبه کیسه ده